کاکا عمل باید له نور خراب کړي یې در کومه شه نو مو دا ټوپکې په اړه خبره ده واخله ځواني مرګه بابا ته به بیداره خو زه به خپل در پلار له بیداره یم شه واه زوی خبره اورېده چې د کور په سودا کې پیسې غلا کړې وې مور دې په هغه خبره ده زه خو ولاکه په خبر نه یم زوی اوس به دې په خبر کړمه اشه ته ګوره ما تا ته ولیدل درلې او واخله دا د ټلیفون دی ما خو ګورې ستا سره مسخرې کولې زوی ډېره بیداري ونه کړه دا مې نه و چې زه ستا پلار یم مګر مور خو بیا بل څه ویله یا مطلب مور ویله چې پلار دې تیار دی مسکین راډیو ده که جنجال نه کولی ګوله ډوډۍ مې له ولاک ورکړې وای که ولې ستا د مور خو ښه راته ووایه څه نارې دې ولې اوه یا هغه ما ته ستا ده پرېږده نن تورپیکی دی زموږ کره راځي شي تورپیکی راځي او تورپیکی راځي نو ته بیا دې جذباتي شوې ولې به نه جذباتي کېږي دا پر اسمان غوښ ته خدای پر مځکه ورکړه دا څه بسارې کوې چې هر څه وایه په زور یې ووایه وایي یاره کوچنیانه مور هېڅ خبره نه ده ګلې زویه نن خورا ډېرې مسخرې کوې ښه سیدي خو چې هغه کور ته راغله نو بیا پر هر شي باندې جنجال جوړ نه کړې زه به وسم چې څوک دی ګلو زویه څوک دی مور پک کاکا راغلی اوی بیا دا بشیر صاحب دی بخښه کوه بشیر صاحب دا کوچنی دی زه در دلی شي تېر ویم تاسې راځئ کښېنئ زه به ډوډۍ در سمه کړم خورې نن یې ډوډۍ یو څه ور ډېره کړه نن په لاس ډوډۍ غاړه نه باسم واه وین غره موته ډوډۍ ده دا څه بد اخلاقي ده بخښنه ځینې وغواړه هله کاکا بخښنه یا زوی هېڅ خبر نه ده دا ته بخښلی خورې ده دا ګلو په خبره خو زه ګرسري خوا نه بدوم زه چې کوچنی وم زه تر ده لا خر شیطان وم ډېر بده به سوی یې وای خورې دا کوچنی مه وه زه په کوچنیوالي کې داسې خر شیطان ومه اشه بشیره په څه کار اخته څه مو درته ووایم په هېڅ کار ولاکه اخته خو دا څونه دې پرېږده هغسې خو ته بل کار نه لرې یو ګوړی چپ نسې کښېنستی د مېلمه سره سړی داسې خبرې کوي کاکا زوی بېادبي به نه کوې پرېږده چې کاکا ډوډۍ وخوري یا خورې هېڅ خبره نه ده زه په کوچنیوالي کې تر ده لا ستا خو په یا خورې زه په دې باندې خوا نه بدوم زه په کوچنیوالي کې تر ده لا خر شیطان څه وسوه کاکا وروره بیا بخښه کوچنی دی یا خورې زه ګرسري خوا نه بدوم زه په کوچنیوالي کې وای کاکا خوارکي خو ډوډۍ لا ونه خوړه